د پیډو آفیسرز ایسوسییشن انتخابات مکمل. د راتلونکو 2 کالو دپاره نوې کابینه وټاکل شوه. انجینیر جواد حیدر د چیف الیکشن کمشنر ذمہواره ترسره کړې. د غونچې پسیر پسل جبو خاموشا لکه بوی هسې په چپه خوله ګویا یم. ما د ګل غوندې جامې ورپسې رنګ کړې لکه بوی هسې مې اووت له آغوشا. کامیابی او ناکامی د مقابلې لازمی جز وي. الیکشن کې ګټه بایلات په خپل ځای، آزاده فضا کې د رای استعمال د جمهوریت ښکلا او حسن ګڼلی شي. د هر امیدوار، هر شخصیت، هر مشر ټاکنه که په جمهوری طریقه وشي نو د لویو اجتماعي مقصدونو په ګټه تمامیږي. همدغسې د توانایي او برېښنا انرژي اینډ پاور خیبر پښتونخوا د ضلعي ادارې پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن پیډو د افسرانو رجسټرډ تنظیم پیډو آفیسرز ایسوسییشن د نوې کابینې ټاکنه د راتلونکو 2 کالو دپاره وشوه. په انتخاباتو کې حاجي محمد ابرار درون اکثریت سره چیرمن منتخب کړی شو. د پیډو آفیسرز ایسوسییشن انتخابات کال 2023 د چیف الیکشن کمشنر انجینیر جواد حیدر په نگرانی کې ترسره شو. پولینګ په ډیر صفا انداز ماسپښین 2 بجو نه ماښام 5 بجو پورې پیډو هاوس حیات آباد پېښور کې جاری و. حاجی محمد ابرار په 15 اوټونو کې یو کم 80 اوټونه ترلاسه کړل او د پیډو آفیسرز ایسوسییشن چیرمن منتخب شو. انجینیر سید حبیب الله شاه 50 اوټونه اخیستو سره صدر وټاکل شو. د صفدر حیات بغیر د مقابلې نه د جنرال سیکرټري په چوکۍ ټاکنه وشوه. انجینیر مقیم الدین په یو کم 80 اوټونو ترلاسه کولو نائب صدر منتخب شو. قاری عمران خان 63 اوټونه واخیستل او فاینانس سیکرټري وټاکل شو. د دوی په مقابله کې په ناکام شوو امیدوارانو کې د چیرمنشپ امیدوار انجینیر محمد عابد 14، د صدارت د عہدې امیدوار انجینیر فواد 13، د نائب صدر د عہدې امیدوار فضل رحیم 14 او د فاینانس سیکرټري مقابلې ته ودرېدلي امیدوار امتیاز 12 اوټونه واخیستی شول. الیکشن کې د ټول نه زیات اوټونه ذکر شوي قاری عمران خان ترلاسه کړي دي. یاد دې وي چې د پیډو آفیسرز ایسوسییشن انتخاباتو کې چیف الیکشن کمشنر جواد حیدر سره په الیکشن کې انجینیر جنید اقبال، انجینیر شهزاد او حبیب الله خان د اسسټنټ کمشنرانو په حیثیت شامل وو. انتخابات په ډیره ښه طریقه، صفا او سپیڅلي انداز کې ترسره شو. د ادارې په 80 افسرانو کې 15 افسرانو خپل اوټ په خپله خوښه وکارولو او دغسې د راتلونکو 2 کالو دپاره نوې کابینه وټاکل شوه. په دغه لړ کې د نوي منتخب شوي چیرمن حاجی محمد ابرار وینا وه. بسم الله الرحمن الرحیم. چونکه زمانه ما محمد ابرار دا او ایز ا ډیپټي ډایریکټر آی ټي انفراستراکچر زما په پیډو کې نمائندګي د ذمہواری ده
زمونږ په افیس کې پیډو افیسر اسوسییشن په نامه باندې اسوسییشن دی چې هغه د امپلایز د رائټ او د ویلفیر خیال ساتي، د حقوقو نمائندګي کې خیال ساتي. په دې زمره کې چې کوم دی نو د جنرال باډي میټینګ شوی و، هغه کې دا ډیسایډ شوی و چې په 29 نومبر 2023 باندې به ان شاء الله د پیډو افیسر اسوسییشن نیولی ممبرز چې کوم کابینټ راځي به د هغې دپاره به د هغې الیکشن به کیږي. نو الحمدلله مینیفیسټو چې کوم دا هغه زمونږ چې کوم کابینټ دی هغه الریډي پیش کړی و او په هغې کې غټ غټ نکات چې کوم زمونږ میډیکل رولز دي نو مونږ د دې په بابت کې الریډي پخوا خپل د فاینانس کمیټې نه یو ایجنډا الریډي منظوره کړې ده چې هغه به صرف بورډ ته پرزنټ کیږي او د امپلایز دپاره د کارپوریټ سټایل کې د میډیکل چې کوم زمره د خوشحالي د هغه راوړل دي او د سیلري انهانسمنٹ چې کوم زمره د زموږ د منشور د غټ غټ نکات دي. مونږ هم د پی ډی ای په طرز باندې یو هاوسینګ سوسایټي غواړو او دا صرف د دې وجه غواړو چې وی آر د سیکنډ لارجسٹ ریونیو ارګنایزیشن ان کی پی افټر ایکسایز. د ایکسایز نه پس الحمدلله هم زموږ اداره ده چې دا د اوبو په بیس باندې د بجلی د پیداوار کوي لګیا دی او مونږ ریونیو په صوبه خیبر پختونخوا کې د ایکسایز نه پس دویمه زمونږ اداره ده چې فاینانس ته مونږ ډیره ریونیو ورکو. زمونږ مینیفیسټو ده چې مونږ امپلایز ته یو هاوسینګ سوسایټي ورکو او هغه ری امبرسمنٹ بیس باندې ورکو. هغه داسې نه ورکو لکه څنګه چې مونږ هاوس بیلډینګ ایډوانس اخلو، امپلایز نه کټینګ کیږي او بیا حکومت ته خپل پیسې واپس ملایويږي. نو دغه سی به ان شاء الله مونږ یو هاوسینګ سوسایټي وروړو او ری امبرسمنٹ بیس باندې به او د سکیل وایز مطابق وي او مونږ یو ایجنډا پکې زمونږ دا هم د مونږ سره سولرایزیشن پروجیکټ چلیږي. نو دغه سولرایزیشن پروجیکټ چې کوم دی دا مونږ ری امبرسمنٹ بیس باندې یو ډیمانډ دی چې دا د هم امپلایز ته هر امپلایز کور ته د سولرایزیشن وشي او د ری امبرسمنٹ بیس باندې به وشي. داسې نور ډیر مینیفیسټو کې زمونږ کلازز شامل دي. مونږ خو ټول د ادارې دپاره به کار کوو. اداره زمونږ یو ده چې اداره ښه وي نو مونږ به ښي. نو زمونږ پیله مینیفیسټو د ټول نه پیله زما په خیال اداره چې کوم دی نو پښتونخوا انرژي ډیولپمنټ ارګنایزیشن چې کامیاب وي نو زه به کامیاب یم. د ټول نه زیات اوټونه ترلاسه کوونکي فاینانس سیکرټري قاری عمران خان وویل زه د دې ټولو ملګرو ډېره زیاته شکریا ادا کوم چې په کوم دا زمونږ دا کوم الیکشن وشلو هغوی په ما ډېر غټ اعتبار وکړو. زمونږ خپل ملګري وو یا زنګ مخالف ونیو د هغوی ټولو دپاره به یو شانتي چې زما کومه دا عهده ده زه ایز ا سیکرټري فاینانس چې زما کومه عهده ده د هغوی د ټولو دپاره به یو شانتي انشاءالله دا کار د فلاح و بهبود دا کار کېږي انشاءالله. او دویم زنګ د زنګ د دې ایسوسییشن او زمونږ چې کوم دا مینیفیسټو دا په دې به انشاءالله مونږ مکمل طور سره انشاءالله زر تر زره کار شروع کوو او کوم چې ستاسو د فلاح و بهبود کارونه دي نو دا به انشاءالله زر تر زره سرته رسي. د پښتو آفاقي شاعر او د تورې او قلم سختن خوشحال خان خټک په سلام مشوره او په شریکه د کار کولو تلقین ورکوي او خپلو شعرونو کې داسې ګویانه دی: نورانی که هغه ځای چې سره کینی دیرینه څلور یاران په مشورت بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. حمزه خادم، پښتونخوا ټي وي.